په افغان امنیتي ځواکونو ډیر بدنام تور ولګېده. که چیرې دا تور رښتیا وي ټول افغانستان ولس ته شرم ده. امریکا او حقوق بشر څه ویلې؟ د افغانستان حکومت غبرګون څه ده او افغان ولس بیا ولې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ؟ څه روان دي؟ دلته یې له موږ څخه واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د امریکا متحده ایالاتو د کابل حکومت تورن کړی چې بشري حقوقو ته بشپړ درناوی نه دی کړی او ځواکونه یې په ډیرو مواردو کې انساني حقوق تر پښو لاندې کړي او له ماشومانو جنسي استفاده کړې ده. د کابل نیوز په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د بشري حقوقو په اړه خپاره شوی کلنی راپور کې راغلی چې د افغان حکومت له لوري د قانون حاکمیت ته احترام نه دی ساتل شوی، بشري حقونه په جدي ډول سره نقض شوي او هغه امنیتي مسؤلین یا چارواکي چې حقوق یې نقض کړی د قانوني مسنونیت تر نامه لاندې له عدلي څار برات ورکړل شوی دی او د عدالت میز ته نه دی راکش کړل شوی. راپور د دې ترڅنګ دولتي امنیتي ځواکونه تورن کړي چې ماشومانو د جنسي استفادې په موخه په خپلو لیکو کې ځای کړي دي. په ځینو مواردو کې خلک اجباري تښتولي، شکنجه کړي او یا یې هم پرته له کوم دلیله خلک توقیف او زندان ته اچولي دي. راپور کې وړاندې ویل شوي چې د معلوماتو نه ورکړه، پراخ مالي فساد او په دولتي ادارو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هغه څه دي چې د بشري حقونو جدي نقض بلل کیږي. د دولتي ځواکونو ترڅنګ د حکومت مخالفې وسلوالې ډلې هم تورنې شوې چې انساني حقونو ته درناوی نه لري او په ځینو مواردو کې له ماشومانو د جګړې استفاده کوي. بل لور ته د کابل حکومت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم دا راپور تاییدوي. د دې کمیسیون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته ویلي د ملکي تلفاتو مخه نه نیول، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کول او ګڼ نور موارد د اندېښنې وړ دي. موږ لا له وړاندې په دې اړه راپورونه شریک کړي. د مشکور په خبره کله چې د بشري حقونو د نقض خبره کیږي مطلب دا دی چې دولت خپل مسؤلیت په سمه توګه نه ادا کوي. حقوق پوه او د سیاسي چارو شنونکی عبدالشکور وایي تر هغه مهاله چې یو حاکم او مقتدر دولت ونه لرو بشري حقونه خوندي کیدای نشي. یاد دې وي چې دا لومړی ځل نه دی دولتي ځواکونه د انساني حقوقو په نقض تورنېږي. تر دې وړاندې هم د دولت تر نامه لاندې د 01 او 02 قطو عسکر د افغانانو په وژلو، شکنجه کولو او د هغوی د حقوقو په نقض کولو تورن و. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.